جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه، د چای څښلو وخت دی. پاکستان ولې پر افغان خاوره یا په سپین بولدک ولسوالۍ باندې برید وکړ؟ د دې برید بیلابیل اړخونه ما راوسپړل. د ځینو افغان سیاستوالو سره مې خبرې وکولې، له یو شمېر طالب چارواکو سره وغږېدم او پاکستاني رسنۍ مې هم ځینې البته وڅارلې. د دې برید ریښې اوږدې ژورې خو ډېرې مهمې دي. دا برید ساده او عام برید نه و. دا برید په هغه ورځ باندې سوی دی په کومه ورځ چې د پاکستان د پوځ ویاند یا ډي جي اس پي آر چې دوی ورته وایي، هغوی په رسمي ډول باندې عمران خان ذهني مریض اعلان کړ. دا برید په هغه ورځ باندې سوی دی چې دوی دا غوښتنه وکړه چې پي ټي آی دی نور غیر قانوني پارټۍ سي یا په تحریک پاکستان تحریک انصاف پاکستان باندې د بندیز ولګول. دا په لومړي ځل د پاکستان د پوځ له سټیجه وویل سول په هغه 2 ساعته خبري کنفرانس کې چې جنرال شریف ورکړ. دا برید په دغه شپه باندې وسو. ولې وسو؟ د دې 2 ډیر عمده علتونه دي. یو علت دا و چې دوی غوښتل خپل خلک کنټرول کی، رسنۍ کنټرول کی، او د رسنیو مخ د شریف له پریس کانفرانس د افغانستان د سپین بولدک ولسوالۍ وخواته واړي. د سپین بولدک پر ولسوالۍ باندې برید غوغا جوړولای سي. یو خو دا برید کې په چمن کې ګڼ خبریالان موجود دي، انټرنیټ سته، اسانتیاوې سته، کاروباریان موجود دي، غږ یې تر ډېره ځایه پورې رسیږي او دا غږ په زغرده نړیوال کېدلی سي. هر رسنۍ او هر څوک لاس ور اچولی سي. که دا برید پر انګور اډه باندې سوی کېدای سي دومره په زغرده دا برید نه وای راخیستل سوی. بل دې خواته د کندهار خواته هم پراخې منډیانې موجودې دي، مالونه موجود دي، تجاران موجود دي. هغه تجاران د نړۍ په بیلابیلو ښارونو ځایونو کې خپل استازي لري. نو دا غږ په زغرده د نړۍ تر هره ګوټه او تر هره ځایه رسېږي. دوی غوښتل چې د ټولو رسنیو مخ د عمران خان له موضوع څخه د افغانستان ولور ته راواړوي او دا وښیي چې ګواکې برید طالبانو کړی. دا لنکې برید طالبانو نه دی کړی. طالبانو جوابي ډېر مزغن، ډېر کاري، ډېر خوندور، زه به خوندور ورته ډېر خوندور بریدونه یې وکول. ګڼ پاکستاني پوځیان یې هلاک کړل. دا چې حساب نه معلومېږي هغه بېله خبره ده، خو هغه یو 2 3 4 مړي خو هغه عکسونه ویډیوګانې موږ د خدای روی نه ورته ګرځول چې خدای رسول ته وګورئ. هغه ویډیوګانې دا تېر وار په رقم باندې ورسنیو ته مه وراچوئ. خو موږ ولیدلې، ما ولیدلې، ما ته ځینې عکسونه راواستول سول او هغه غږونه خو ما په خپل واتساپ چینل کې خپاره کړي دي. واتساپ چینل که تاسو نه لرئ زه به یې لینک لاندې په تفسیرو کې کښېږدم، هغه ته راسئ، هلته موږ ډېر شیان خپروو. نو غږونه خو ما د پاکستان دغه د خپاره کړل، د پوځیانو د پوځ د مشر د چمن د سیمې د مشر د ما خپاره کړل چې هغوی چیغې وبغارې ولې او د خدای روی نه یې ګرځول چې جنګ بند کړي، ځکه د دې خوا څخه ډېر بد برید ورباندې وسو. نو علت دا و چې دا موضوع غټه سي او په پاکستان کې پر دغه شي باندې کنټرول راولګېږي. دا کوشش وسي چې خلکو ته دا وروښول سي چې موږ خو هلته په جګړه باندې اخته یو، ته دلته د عمران خان غم راخسته دی. اوس ویره په پاکستان کې دا پیدا سوې ده چې پاکستاني پوځ عمران خان وژني. دا زه نه وایم، دا د پاکستان رسنۍ تاسو ورسئ تعقیب یې کوئ. د پاکستان په رسنیو کې ډېر نامداره خبریالان وایي، ډېر غټ خبریالان وایي چې ویره دا ده چې پاکستاني پوځ به عمران خان ووژني او ویره دا ده چې پاکستاني پوځ به پر پی ټي آی باندې بندیز ولګوي. 2 ډېرې مهمې خبرې دي. پاکستاني پوځ په 2 ډېرو مهمو لومو کې ونښتی. یوه خبره دا ده که دوی عمران خان وژني پاکستان به اور اخلي، پاکستان به ماتیږي. دا پخه ده، دا تایید سوې مسله ده. که نه وژني عمران خان رایله کېږي نو بیا به د جنرال عاصم منیر څخه د مارشالۍ رتبه بیرته اخیستل کېږي، ځکه هغه ډېر په ډاګه ویلي دی او عمران خان دوی وایي چې ډېر ضدي سړی هم دی چې کومه خبره وکړي خپله خبره نه پرېږدي. نو پاکستاني پوځ د پاڼ او پړانګ ترمنځ واقع دی. یوه موضوع دا وله چې دوی پرون پر افغانستان باندې برید وکړي چې خپله موضوع د افغانستان په برید کې پټول غوښتل. دومه مهمه موضوع دا ده
چې په پاکستان کې اقتصادي بدحالي راغلی ده، خاص کر په دغو دوو صوبو کې، په جنوبي پښتونخوا یعنی بلوچستان او شمالي پښتونخوا یعنی خیبر پښتونخوا کې ډیره بده بدحالي راغلی ده. دلته کارخانې بندي سوي دي، هلته ګڼې فابریکې بندي سوي دي، هلته مزدوران فابریکو ایستلي دي ځکه دوی مالونه پر افغانستان خرڅول او افغانستان لارې ورته بندي کړي دي. دا یوه خبره دا راسره پر مخ شریکه کړي، دا تر خلکو پورې ورسوي. د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دا د دروازې د بندولو غونډس کوي، یا توپ یا ډبره یا تیږه یا وسله یا وسیله چې د پاکستان په لاس کې وه، دروازې بندې کوي، دروازې بندې کوي. دا په لومړي ځل طالب له پاکستان راواخیسته، په خپل لاس کې کښېښول، ورسره کښېښول، بندې دي دروازې، اوس یې ته خلاصوه. اوس پاکستانیان چغې او بغارې وایي چې دروازې خلاصې کړي. یعنې دا په لومړي ځل باندې د ډیورنډ کرښه د پاکستان خلاف استعمال شو، پر ډیورنډ کرښه دروازې د پاکستان خلاف استعمال شولې. او دا کار طالب وکړه، ښه په میړانه یې وکړه او ښه په نره یې وکړه. همدا سیاست دی، همدا لوی سیاست دی چې دوی د پاکستان د منګولو څخه دا وسیله واخیسته. کله چې دا وسیله د پاکستان د منګولو واخیسته، پاکستان د افغانستان په تړاو باندې ډیر نور کمزوری شو. د کمزوري څو نور علتونه هم ډیر زیات مهم دي. هغه دا دي پاکستان افغانستان ته چې کوم مواد راتلل، لکه غوړي به راتلل، لکه بوره به راتلل، لکه یعنې په زیاته کچه سیمنټ به راتلل، ډیر شیان راتلل، دواوې به راتللې، چې دغه هغه غټ کلمونه وو. او دا غټ کلمونه کارخانې چې دي لکه پوځي سمت اکثره د پوځیانو دي، د ریټایر پوځیانو دي. او د دې کارخانو مالکین چې دي پنجابیان دي، د پنجاب یعنی په پوځ کې د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي. خو کارخانې اکثره په خیبر پښتونخوا کې جوړې کړې وي. خیبر پښتونخوا ډبرین دی، غرونه لري، او دغو د غرونو سیمنټ به یې خرڅول. په یوه اندازه په ځینو کارخانو کې پښتانه هم ورسره شریکان دي. دا چې کله بندې سولې، پرون چې ما د دوی چغې واورېدلې، زه بیا دا خبره کوم، ما په واتساپ چینل کې، په خپل واتساپ چینل کې دا د دوی د تلویزیونونو ویډیوګانې شریکې کړي چې دوی ډېر په بد حالات کې دي. او دوی وایي چې په دغه 13 اکتوبر میاشت کې د سیمنټو صادرات 0 ته را رسېدلي دي، 0 ته. او نه پوهېږم وایي څو لکه زره ټنه سیمنټ به دوی را استول، دا ټوله پر بند کړل. اوس دا کارخانه خو د پوځي ده، پوځي کوشش کوي دا لاره خلاصه شي. طالب ورته وایي نه 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 نه، لاره اوس نه خلاصو، دا لاره دې اوس بند دی. صحیح ده، اوس موږ نه ده پکار، دا لاره نه ده پکار سیمنټ له ایران راوړو، یا بلې نه راوړو، موږ په سیمنټو نه جوړو، کورونه خو ته موږ ته بابا دا به تر په خاټو جوړو، خپل سیمنټ دې درګرځوو. غوړي هلته له بله ځایه له ملیشیا څخه را روان دي، د تاجکستان او ترکمنستان او ازبکستان را روان دي. ډوډۍ غنم د هغې خوا څخه را روان دي. نو افغان ته چې چای او بوره او ډوډۍ ور ورسېدل، نور خوا ته موږ خو په لویه کچه غریب ملت یو. او مالونه موږ خپل لرو، پسونه موږ خپل لرو، غوایي موږ خپل لرو، زراعت موږ خپل لرو. نو پاکستان ته چې کله دا ډم ودرېدی چې د څلور ډېر لوی کلمونه دي، سیمنټ دي، بوره ده، غوړي دي او دوا ده، دا چې کله پر پاکستان باندې بند شول، دا اکثره کارخانې یا د سیاسیونو دي یا د پاکستاني پوځیانو دي. نو پاکستاني پوځ اوس وارخطا دی دا دروازې خلاص کړي. بل علت یعنی دوم علت چې کله پر سپین بولدک ولسوالۍ باندې دوی برید کوه، هغه دا و چې دوی د خپل خلک په دې کهاني کې چې هلته د لوږې ښکار دي یا له کارخانو ایستل شوي دي چې ګوره وروره موږ خو دروازې خلاصوو، خو دا د دوی بیا جنګ را سره کوي. حالانکې اوس د سوشل میډیا زمانه ده او هغه خلک خبرېږي. زما ځینو ځوانانو ته ویلي دي، بلکې دا غږ به عام وکړو، ځوانانو اردو نشرات باید وکړي. هر څوک چې په اردو پوهېږي اردو نشرات وکړي. هر څوک خپله ویډیو نشي لیکلی، د نورو خلکو ویډیوګانې ترجمه کوي په اردو، ورواستوي کوي، په اردو ترجمه هم نشي کولی، ویډیوګانې شریکې کوي. دا د شعر یوه بټنه ده، خو هېڅ کیسه نه لري، دا شریکې کوي، ورواستوي. د سوشل میډیا زمانه ده. زه بیا دا خبره کوم، جنګ یوازې په وسله نه کېږي. د وسلې کسان افغانان بیخي ډېر لري، الحمدلله دومره ډېر دي چې تاسو وایي دا که جګړه پېښېدله دا د تمامو نه دي، بیخي بېغمه اوسئ. او بیا یو یې داسې روزلی دی چې یو یې په سلو باندې بالکل بندواز نه دی. نو کله چې خبره د دې سټیج را ورسېږي، البته جګړې اوس د ټکنالوژي جګړې دي، جګړې اوس د مطبوعاتو جګړې دي، جګړې اوس د خواله رسنیو جګړې دي، جګړې د غوغا جګړې دي. دغه جګړې دي چې په کار د هغه ډګر چې په هر ډګر کې تاسو کار کولای شئ، د افغانستان دفاع باید وشي. موږ د افغانستان دفاع کوو،
زموږ کار دا دی د افغانانو په صفت افغانستان مې وطن دی، زه د افغانستان دفاع کوم، دا مې حق دی او دا حق چې هر څوک راساخیني ورکوم. دا چې حکومت هر څوک دی په ما پورې اړه نه لري، که پرون د ډاکټر صاحب اشرف غني حکومت او بل د حمید کرزي صاحب حکومت، نن د طالبانو حکومت دی، هر څوک وطن زما دی، زما ور شریک دی، زما او ستا ور شریک دی. دا زموږ د خاړپوڅو ځای دی. او بل د افغان د پاره به دا ډېر لوی شرم وي چې تر وطن تېرېږي، دا به ډېره لویه بېننګي وي چې تر وطن تېرېږي. نو نن حکومت طالبان دي، پاکستان په شر ورسره اخته دی، موږ له خپل وطن څخه د دفاع په خاطر درېږو. او چې څوک نه درېږي لا اوس هم تورونه پورونه پورې کوي، خو د هغوی کار دی. موږ خو زه خو یعنې زه په خپله د چا خولې نه ورتړم، هر څوک چې هر څه وایي دا د هغوی کار دی. اما غوښتنه دا د یو افغان په صفت له هره چا څخه کوم چې پاکستان پرون پر سپین بولدک باندې برید وکړي، سبا کې بیا د نواز شریف په سره شخړه راغله پر تورخم باندې به برید کوي، بله ورځ کې له بله سره شخړه راغله بیا په شمولزو ولسوالۍ کې برید کوي پر ډګرو باندې، بله ورځ به پر پلانکي ځای باندې کوي. دا باید مشخص سي او دا غږ باید اوچت سي. په د باندې کې هم خطونه به لیکو، ما لیکلي دي خطونه، زه همیشه خطونه لیکم او برطانوي حکومت ته یې لیکم، یا هر ځای ته چې مې وس رسېږي تر هغه ځای پورې تفصیل ضروري نه ده چې دلته ورکړم. له نورو افغانانو مې دا تمه ده چې دا کار وکړي. نو پاکستان په ډېر بد حالات کې دی، په سیاسي بې ثباتي کې ښکېل دی، په اقتصادي کې یې کور خراب، طالبانو نور کور پسې ور خراب کوي. او اوس یې په پوځ کې دا یوه خبره د دې رسنۍ کوي چې بغاوتونه راپورته سوي دي. د پوځ خبرې، د پوځ پرون د پوځ ویان دا خبره کوله چې د پوځ دننه خبرې ولې خلک راباسي. هلکه د پوځ کې دننه خبرې پټې وزنه پاتېږي، په پوځ کې دننه بغاوتونه راټوکېدلي دي. پوځ یوې ډېرې کوچنۍ کړۍ په لاس کې اخیستی دی، هغه کوچنۍ کړۍ اوس غواړي چې نه یوازې پاکستان اداره کې کوشش یې دا دی چې افغانستان او نړۍ ټوله دی کنټرول کړي. نو پاکستان په بد حالات کې دی، د روشتیاګو په ډېر بد حالات کې دی. دی چې کله خپل خروش پر موږ باندې باسي، که څه هم د افغانستان سره اوس ډېر څه ستا، ډېر ښه جواب ورکولی. زه بیا د خدای دې جنګ نه پېښوي، خدای دې جنګ نه پېښوي. ګورئ زه دا خبره ځکه پر رسنیو باندې کوم پرېږدئ چې د پاکستانیان هم خبر شي. طالبانو 10,000 کسان و ډیورنډ کرښې ته اضافي استولي دي. دا 10,000 کسان دي، کسان نه دي تللي، دا سرتیري دي، سرتیري تر سر تیر کسان یې استولي دي. هغوی په دا نیت استول سوي دي چې بیرته راتګ ته د ضرورت نشته، او هغه هم په دې قانع دی، په دې خوشحاله دی چې بیرته رانشي. نو خدای دې وکړي زما په خبره باندې ځینې خلک پوه شي، جګړې ته لمنه مه وهئ. په افغانستان کې بالکل جګړې ته مه وهئ، ځکه افغانستان د داسې خلکو په لاسو راغلی دی چې هر ډول جګړه کنټرولولی شي. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره. تر بلې لنډې ویډیو مې میرویس افغان پر لویه لاس سپاري. دا ویډیو در سره شریکه کړئ، تر ډېرو خلکو یې ورسوئ. هیله ده خپلې تبصرې، خپل وړاندیزونه او خپلې وړاندوینې او خپل انتقادات راته ولیکئ، او که زه په کوم ځای کې غلط وم ومې پوهوئ. خدای مو شاد لره.